یوه ښه ښځه ولې مجبوره شوه چې داسې غلط کار وکړي؟ سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. امید لرم تاسې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او ورسره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دا ښځه وایي چې زموږ ډېر د خوشحالۍ ژوند تېرېدو. موږ د هیڅ شي کمی نه درلود او زه هم د خاوند سره ډېره خوښه وم. خو یوه ورځ مې خاوند د نامعلومو وسلوالو لخوا خپل ژوند د لاسه ورکړ او مړ شو. د خاوند د مرګ نه وروسته په موږ ډېرې سختې ورځې راغلې. حتی زه مجبوره شوم چې خیرات ټول کړم، ځکه چې زما د پلار کورنۍ هم غریبه وه او د خاوند کورنۍ اقتصاد هم خراب و، نو ځکه د خاوند کورنۍ هم موږ د خپل کور نه وشړلو. دا ښځه وایي چې هیچا هم راسره د خدای د رضا لپاره کومک نه کوو، خو بیا به مو هم کله یو ته او کله بل ته لاس نیو او خیرات به مو ټولولو. یوه ورځ یوې بلې سوداګرې ښځې سره بلده شوم چې هغې راته د سوال نوي تخنیکونه هم وښودل او چلونه یې هم را زده کړل. خو زه نه وم خبره چې د دې ښځې دا خبرې به ما کندې ته غورځوي. دا ښځه فاحشه وه او د خلکو نه به یې په خراب کارونو پیسې ترلاسه کولې او خپل کور ته به یې سودا راوړله. زه هم آخر مجبوره شوم. کور کې واړه بچي را په غاړه وو او د دې ښځې خبرې مې ومنلې او زه هم د دې ښځې په څیر شوم. نن زما زندګي په سرو لمبو کې تیریږي او خپل ضمیر ته ډېره خجالته یم، خو زه هم انسانه وم، بله چاره مې نه وه. نو درنو لیدونکو، په خپل چم او ګاونډ کې چې کله هم یو بې سرپرسته کورنۍ ګوري، نو د خدای د رضا لپاره ورسره مرسته کوئ چې هم مو دا دنیا ښکلی شي او هم هغه دنیا.